ستړی وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې به پټ وئ. درنو زده کوونکو، زموږ تاسې د نن ورځې درس چې دی ټولګی نهم مضمون فیزیک او موضوع میخانیک فیزیک تعریفوو. په موقعیت خبرې کوو او حرکت او سکون تعریفوو، پیژنو چې دوی څه ته ویل کیږي. درنو زده کوونکو، د نهم ټولګي د فیزیک لومړی څپرکی میخانیک فیزیک دی. وروسته اهتزازي فیزیک، په همدې ترتیب د برق فیزیک دغه څانګې هم لري. نو موږ باید اول میخانیک فیزیک وپیژنو. میخانیک فیزیک کوم فیزیک دی؟ درنو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې د فیزیک د مطالعې هغه لمن چې ده ډیره پراخه ده. د دې لپاره چې فیزیک زده کړه اسانه شي او هغه څوک چې د کومې برخې سره مینه لري په همغه برخه کې ځان ورسوي، زده یې کړي، نو د هدف لپاره فیزیک په څانګو ویشل شوی دی چې د فیزیک له څانګو څخه یوه ډیره مهمه څانګه میخانیک فیزیک دی. د میخانیک کلمه چې ده دا د لومړی ځل لپاره د نیوټن په اثارو کې ولیدل شوه چې دغه د میخانیک کلمه نیوټن په خپل یوه کتاب کې استعمال کړې وه، چې هلته په هغې کتاب کې دغه میخانیک کلمه چې وه دا د ماشین یا اختراع په مفهوم سره استعمال شوې وه. نو موږ که په ساده ډول ووایو چې د میخانیک فیزیک معنا چې ده دا ماشین یا اختراع ته کارول کیږي یا دا معنا لري. په اصطلاح کې میخانیک فیزیک هغه فیزیک دی چې د جسمونو د حرکت، د جسمونو د سکون، د دوی د عواملو او تغییراتو څخه بحث کوي. یعنی میخانیک فیزیک د جسمونو د حرکت سره کار لري چې جسم څه ډول حرکت لري، یو بعدي دی، دوه بعدي دی، درې بعدي دی، څه ډول حرکت دی. په همدې ډول د جسمونو د سکون سره کار لري. د سکون هغه شرایط مطالعه کوي. موږ څنګه یو جسم د سکون حالت ته راوستلی شو، ولې جسمونه د سکون د حالت څخه وځي، جسمونه ولې د حرکت په حال کې دي، څه شی د دې باعث شوی دی چې دغه جسم په حرکت راغلی دی. نو میخانیک فیزیک په ساده ډول وایو د جسمونو د حرکت، سکون، د دوی د عواملو او تغییراتو څخه بحث کوي. دې خبرې ته باید تاسو متوجه وئ چې د جسمونو په حرکت او د جسمونو په سکون کې د قوې لاس دی. یعنی په دې معنا که یو جسم حرکت ولري د قوې له امله دی، او که یو جسم د سکون په حالت کې هم وي دا هم د قوو له امله دی. یعنی حرکت او سکون د قوو په واسطه د قوو له اغیزې رامنځته کیږي. کیدای شي یو جسم د حرکت په حالت کې وي، د قوې په واردولو سره یا د قوو د سیستم په واردولو سره یې موږ سکون ته راولو، یا یو سکین جسم د قوې په واسطه په حرکت راولو. د تغییراتو څخه هدف دا دی، د حرکت او سکون تغییراتو څخه هدف دا دی چې مثال په ډول که یو جسم حرکت ولري، موږ کړلی شو چې د هغې سرعت کم زیات کو، په تعجیل کې یعنی تغییرات راولو. دلته هدف دغو نه دا دی، د تغییراتو نه دا دی چې موږ کړلی شو چې په دوی کې بدلونونه راولو، البته د قوې په واسطه. په نړۍ کې چې څومره جسمونه دي د قواو تر تاثیر لاندې وقع دي او د دغو قواو له امله دوی یا د حرکت په حال کې دي یا د سکون په حالت کې دي. نو موږ باید حرکت او سکون تفصیلي مطالعه کړو، د هغې اړوند رابطې باید وپېژنو. خو مخکې له دې چې زه حرکت تعریف کړم یا سکون تعریف کړم، موقعیت تعریفوم. موقعیت څه ته ویل کیږي؟ په ساده ډول که ووایو، موقعیت هغه ځای دی چې یو جسم په یو معلوم وخت کې نیولی دی. که د مثال په ډول تاسو
د خپلې ښوونځي ودانۍ وګورئ په یوه معلوم ځای کې په یوه معلوم وخت کې شتون لري. یا د مثال په ډول تاسو گهیز په خپل کور کې واقع دا ستاسو موقعیت دی. یا د لسو په 10 بجو کې شاید تاسو ښوونځي ته لاړ شئ، په 10 بجو کې ستاسو موقعیت هغه ښوونځی دی. یعنې موقعیت نیول شوی ځای دی د یوه جسم په واسطه، خو په یوه معلوم وخت کې هغه وخت باید معلوم وي. ځکه کیدای شي جسمونه د وخت په تېرېدو سره خپل موقعیت بدل کړي، نو موږ باید وخت ذکر کړو. په مختلفو وختونو کې شاید جسم مختلف موقعیتونه اشغال کی یا یې ونیسي. دې خبرې ته باید تاسو فکر وي چې په عین وخت کې د یوه جسم په موقعیت کې بل جسم شتون نه لري. که چیرته د یوه جسم لخوا کوم ځای نیول شوی وي او بل جسم هغه ځای ته راځي، هغه موقعیت اشغالوي، دغه لومړنی جسم باید خپل موقعیت پرېږدي. یعنې هغه موقعیت په یوه وخت کې چې نیول شوی دی د یوه جسم لخوا باید وي، د دوهم جسم لخوا هغه موقعیت بیا نه نیوی کیږي. اوس دې ته که راشو چې موقعیت تاسو وپېژندلو، حرکت او سکون چې شتیایي. حرکت او سکون داسې تعریفوو که چیرې د وخت په تېرېدو سره یو جسم خپل موقعیت ته تغییر ورکړي، خپل موقعیت پرېږدي، نو د جسم دغه حالت ته حرکت وایي. د مثال په ډول که چیرته تاسو د ښوونځي په بس کې مکتب ته روان وای یا ښوونځي ته روان وای، کله چې دغه موټر یا دغه بس د حرکت په حال کې دی، تاسو نظر وخت ته خپل موقعیت بدلوئ. د مثال په ډول په 7 بجو کې په یو ځای کې یا 7 بجې 20 دقیقې بل ځای کې یا بالاخره مکتب ته رسیږئ یا یوه بل ځای ته رسیږئ. نو موږ حرکت داسې تعریفوو چې حرکت څه شی دی؟ که چیرې یو جسم د وخت په تېرېدو سره خپل موقعیت پرېږدي، خپل موقعیت تغییروي، نو د جسم دغه حالت ته حرکت وایي او په خپله دغه جسم ته متحرک جسم ویل کیږي. که چیرته یو جسم د وخت په تېرېدو سره خپل موقعیت ته تغییر ورنه کړي، خپل موقعیت پرې نه ږدي، د جسم دغه حالت ته بیا سکون ویل کیږي. لکه د مثال په ډول یو جسم په یوه ځای کې شتون لري، خپل موقعیت نه بدلوي، نو موږ وایو چې دغه جسم د سکون په حالت کې دی. لکه ستاسو کور چې چیرته موجود دی په همدا ساحه کې دی، خپل ځای نه بدلوي، دا د سکون حالت دی. خو یوې خبرې ته باید تاسو فکر وي چې حرکت او سکون نسبي دي. نسبي دا معنا چې که چیرې ته د یوه جسم حرکت ښیې یا د یوه جسم سکون ښیې، باید یوه بل جسم ته یې نسبت وکړي. په نړۍ کې مطلق سکون نشته، یا که زه په اصطلاح ووایم چې په نړۍ کې داسې جسم نشته چې سکین وي. صحیح ده. په ظاهري لحاظ ستاسو د ښوونځي تعمیر تاسو ته ساکین معلومیږي، خو نظر ځمکې ته دغه ساکین دی. که تاسو وګورئ په نړۍ کې ټول جسمونه د حرکت په حال کې دي، سیارات، ستوري، کهکشانونه، بلیک هولونه، ټول جسمونه د حرکت په حال کې دي، ټول سماوي جسمونه د حرکت په حال کې دي. نو ستاسو د ښوونځي تعمیر ساکین دی نظر دغې ځمکې ته، خو نظر نورو سیاراتو ته، نورو کهکشانونو ته، دا بیا د حرکت په حال کې دی، ځکه نظر هغو ته خپل موقعیت پرېږدي، خپل موقعیت بدلوي، ځکه ځمکه د حرکت په حال کې ده. دا داسې معنا لري. که چیرې تاسې د ښوونځي په بس کې مکتب ته روان وئ او تاسو د بس په یوه سیټ کې ناست یئ، تاسو نظر د بس سیټونو ته یا په بس کې ناستو کسانو ته ساکن یئ، ځکه په همغه سیټ ناست یئ، هغه موقعیت نه بدلوي، خو بیا نظر شاوخوا محیط ته بیا د حرکت په حال کې، ځکه هغه شاوخوا ونو ته یا سړک ته یا ودانیو ته ته متحرک ځکه چې نظر هغو ته موقعیت بدلوي، خو نظر هغه بس ته موقعیت نه بدلوي. نو موږ وایو چې حرکت او سکون نسبي دي. یعنې په دې معنا
که موږ وایو چې دغه جسم ساکن دی باید یو بل جسم ته نسبت وکړو، که موږ وایو چې دغه جسم متحرک دی نو باید یو بل جسم ته نسبت وکړو. موږ که داسې وایو چې زموږ د ښوونځي تعمیر ساکن دی دا خبره غلطه ده، یا که موږ داسې وایو چې زه په بس کې ناست یم زه متحرک یم دا خبره غلطه ده، ځکه ستاسو د ښوونځي تعمیر نظر ځمکې ته ساکن دی، نظر شاوخوا نورو سیاراتو ته ساکن نه دی. نو زه داسې وایم چې د ښوونځي تعمیر ساکن دی نسبت دغې ځمکې ته، یا داسې ویلی شم چې د ښوونځي دغه تعمیر نظر نورو سیاراتو ته د حرکت په حال کې دی. یا که تاسو بس کې ناست وئ داسې ویلی شئ چې زه نظر بس ته ساکن یم، او داسې ویلی شئ چې زه نظر شاوخوا محیط ته د حرکت په حال کې یم. نو ته هیڅکله داسې نشي ویلی که نسبت ذکر نه کړې د یوه بل جسم سره نسبت ونه کړې ته د حرکت او سکون کلمې نشي استعمالوی. زه داسې نشم ویلی چې دا تخته ساکنه ده، دا خبره غلطه ده. زه داسې نشم ویلی چې دغه تخته متحرکه ده، زه به یې داسې ووایم چې دغه تخته ساکنه ده نسبت دې دیوال ته یا نظر ځمکې ته. داسې هم ویلی شم چې دغه تخته نظر مریخ ته، مشتري ته، زحل ته، لمر ته یا نورو سیاراتو ته د حرکت په حال کې ده، ځکه ځمکه د حرکت په حال کې ده. د ځمکه داسې فرض کړئ لکه یو موټر موږ تاسو یا ټول جسمونه په دې کې انبار یو، ناست یو او نظر نورو سیاراتو ته موږ خپل موقعیت د وخت په هره لحظه کې بدلوو. درنو زده کوونکو هیله ده چې حرکت او سکون په مفهوم باندې پوه شوي وای. یو ځل بیا په ساده ډول دغه تعریفونه بیا درته تکراروم. میخانیک فیزیک هغه فیزیک دی چې د جسمونو د حرکت او سکون څخه بحث کوي، د دوی د عواملو څخه بحث کوي او د دوی د تغییراتو څخه بحث کوي. یعنی میخانیک فیزیک هغه فیزیک دی چې د جسمونو د حرکت، سکون، د دوی د عواملو او تغییراتو څخه بحث کوي. موقعیت هغه ځای دی چې په یوه معلوم وخت کې یوه جسم نیولی وي. کیدای شي د وخت په تېرېدو سره جسم خپل موقعیت بدل کړي، نو ځکه موږ وخت ورته شرط ګرځوو، یو معلوم وخت ورته شرط ګرځوو، ځکه کیدای شي د وخت په یوه لحظه کې جسم په یو ځای کې وي او په یوه بله لحظه کې بیا په بل ځای کې وي. بل حرکت او سکون موږ وپېژندل که چیرې د وخت په تېرېدو سره جسم خپل موقعیت ته تغییر ورکوي، د جسم دغه حالت ته حرکت وایي. او که چیرې د وخت په تېرېدو سره جسم خپل موقعیت ته تغییر نه ورکوي د جسم دغه حالت ته سکون وایي. حرکت او سکون دواړه نسبي دي، په نړۍ کې مطلق سکون نشته. مونږ که چیرته د یوه جسم سکون ښیو یا د یوه جسم حرکت ښیو نو نظر یوه بل جسم ته یې باید نسبت وکړو. که چیرې نظر بل جسم ته مونږ نسبت د یوه جسم د حرکت او سکون ونه کړو نو زموږ دغه خبره غلطه ده، دا صحیح نه ده. د فیزیک له نظره دا یوه نیمګړې خبره ده او غلطه خبره ده. کله چې په حرکت، سکون، موقعیت پوه شوئ نو راځو مخته ځینې اصطلاحات تعریفوو چې د هغې له جملې څخه اول موږ تاسو مسیر تعریفوو. مسیر څه ته ویل کیږي؟ مسیر هغه خط دی چې د هغې د پاسه یو متحرک جسم حرکت کوي. تاسې پوهیږئ کله چې یو جسم د حرکت په حال کې وي د یوه معلوم خط د پاسه حرکت کوي، هغه خط چې د هغې د پاسه جسم حرکت کوي دا په خپله مسیر دی. لکه په ساده ډول که زه ووایم تاسو په بایسکله ښوونځي ته روان یئ، نو ستاسو د بایسکل ټایر چې کومه لیکه پرېږدي دا ستاسو د حرکت مسیر دی.
یا مثال په ډول تاسو په یوه سړک روان یئ ښوونځي ته د کوم سړک نه چې تاسو روان یئ ستاسو لپاره د حرکت مسیر دی، یعنی مسیر هغه خط دی چې د هغې د پاسه متحرک جسم روان دی یا د هغې د پاسه متحرک جسم حرکت کوي. کیدای شي دغه مسیر د جسم لپاره یو مستقیم خط وي، کیدای شي دغه مسیر د جسم لپاره یو منحني خط وي. زه دغه دواړه په شکل کې ښیم. که چیرې جسم د A په نقطه کې شتون ولري، د A په نقطه کې شتون ولري او دغه B نقطې ته لاړ شي، په حرکت یې پیل وکړ، څه وخت وروسته د B نقطې ته ورسېدلو، خو B نقطې ته په مستقیم ډول پرته له دې چې جهت یې تغییر وکړي ورسېدو، نو موږ وایو چې د دې جسم مسیر یو مستقیم خط دی. مستقیم خط تاسو پیژنئ، د دوو نقطو ترمنځ لنډې فاصلې ته مستقیم خط وایي. په مستقیم خط کې د جهت تغییر موجود نه وي، یعنی متحرک جسم پکې خپل جهت نه بدلوي. دویم ډول کیدای شي مسیر یو منحني خط وي، لکه جسم د A په نقطه کې دی، د A په نقطه کې د A نقطې نه په حرکت پیل وکړ، بالاخره د B نقطې ته ورسېدو. تاسو وګورئ دلته څه ډول خط تاسو وینئ، یو منحني خط، نو موږ وایو چې د دې جسم مسیر منحني دی. تاسو وګورئ منحني خط خو تاسو پیژنئ، دلته وکسئ جهت په هره نقطه کې د تغییر په حال کې دی، نو دې ډول مسیر ته منحني مسیر یا منحني الخط مسیر وایي. دلته وګورئ جهت یې په هره لحظه کې د تغییر په حال کې دی. نو مسیر هغه خط دی چې د هغې د پاسه یو متحرک جسم حرکت کوي. مسیر هغه خط دی چې د هغې د پاسه متحرک جسم روان دی. دغه مسیر شاید مستقیم خط وي یا شاید دغه مسیر منحني خط وي. درنو زده کوونکو، هیله ده چې د نن ورځې درس مو زده شوی وي او خوند مو ترې اخیستی وي. انشاءالله په راتلونکي درسونو کې مخ ته ځو، نوي مسایل به زده کوو. د اوس لپاره همدومره بس دی. له تاسو ډیره مننه چې توجه مو وکړه. هیله ده چې زده کړی مې وي. ډیره مننه.